نعمتونو کې ټول عظیم نعمت قرآن مجید دی. الله قسم چې قرآن مجید دی. تاسو پته نشته نعمتونو په ځان بس قرآن نه راکاږي، قرآن په ځان بس نعمتونو راکاږي. څه نه مولانا نعمتونو په ځان بس قرآن نشي راکاوي او قرآن په ځان بس نعمتونو راکاږي. قرآن مجید ډیر عظیم کتاب دا و چې الذي انزل على عبده الكتاب. الله غزا ته په خپل بندې یو عظیم احسان کړی پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه قرآن مجید ورکړي. او بیا د قرآن صفات ذکر کوي ولم يجعل له عوجا. قرآن دې کتاب دې په دې کې ذره برابر کوګواله نشته، سبق نشته کوګواله. قسم په خدای قرآن مجید کې لږ غلطي وکړم بچا په سوال سوال کې نه معاف کړي سم به مګلې دې خو دې نه دومره په زړورتیا سره مونږ لګیایو کنه او دومره کلاو چیلنج خلکو له ورکو د دنیا ملحدانو له د دنیا دهریانو له د دنیا هغه خلکو له راځي هغه د دین اسلام سره دښمنی ده. هغه ته خلک صفا وي خپل لیک پر دي صفا او ته قرآن مجید ته راته غړي وړو خای د سسیو خای چې هغه نقصان موږ له انعام درکو کوشش کوي خو مزه نه کوي. سوال سوال وکړي دا وځي عربي نه کوي، عربي نه یادوم عربي خو صرف د دې شی دی ظاهر دی د دې دنه باطن وګور حیران مشه باقي څوک کوګواله نشي لټول کوګواله پکې نشته بالکل. دا الله ولم يجعل له عوجا دې کوګواله نشته. یو دا معنا یو بل معنا د تقول شان ته ولم يجعل له عوجا دې کوګواله نشته. مطلب دا څوک چې قرآن مجید فالو کوي په قرآن مجید بس رواني قرآن مجید څخه سړی په غلطه لار نه ورچي په کګل لار نه ورچي همیشه په سم لار ورچي. ادم کثیر شو بسورة بني اسرائيل کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ان هذا القرآن بشکره دا قرآن يهدي للتي دا اغه لارې ته سړی سمې اقوم سپرلیټیو ډیګري اقوم چې هغه صحیح د ټول نه زیاته نه غلاري هغه لارې ته انسان سمې دا څوک دا کار څوک دا قرآن مجید دی دا ځکه چې ولم يجعل له عوجا قرآن مجید په کوګواله نشته. قیما لينذر بأسا شديدا دا ډیر مضبوط کتاب دی، ډیر د نیغې لارې کتاب دی. قیما